د بوتان حیرانونکی هیواد. د بوتان په اړه هغه جالب او حیرانونکي حقایق چې تر اوسه تاسو نه وئ خبر. بوتان یو کوچنی او لرې پروت سلطنت دی چې د هیمالیا په غرونو کې د هند او چین ترمنځ موقعیت لري. دغه هیواد د پیړیو لپاره له نړۍ څخه بیل و. په 1901 کال کې بهرنیانو ته دروازې پرانیستې. د بوتان هیواد په اړه تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې دې هیواد د خلکو د خوشحالولو په خاطر د خوشحالۍ ځانګړی وزارت منځته راوړی او حکومت یې د خلکو خوشحالۍ ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه د دې هیواد خلک خورا خوشحاله ژوند لري. بله بیا دا چې د بوتان هیواد په نړۍ کې تر ټولو صاف او پاک هوا لري. د بوتان پایتخت لکه د افغانستان هیڅ ترافیک چراغونه نه لري. هر بهرني سیلانیان باید هر ورځ لپاره $100 فیس ورکړي. دا فیس د استوګنې لارښودنو او نورو خدماتو لګښتونو سربیره ورکول کیږي. یعنی خپل لګښتونه به هم ورکوي او سربیره پر دې $100 به هم د بوتان حکومت ته ورکوي. له 70% ډیره برخه د بوتان ځمکه ځنګلونو پوښلې ده. تر ټولو لوړ غرونه سپېڅلي ګڼل کیږي. بوتان یو قانون لري چې پکې غر ختلو ته اجازه نه ورکول کیږي. البته هغه غرونه چې له 6000 متره لوړ وي، ځکه چې دا غرونه د خدایانو او روحانو کورونه ګڼل کیږي. توره غاړه لرونکې کرین یو ډول مرغۍ ده، په کلتوري ډول مقدسه ګڼل کیږي. که څوک د دې نایابه مرغۍ د وژلو هڅه وکړي نو مجرم ګڼل کیږي او د عمر بند سزا ورته ټاکل شوې. د بوتان ملي حیوان غوا ده. دا غوا د ټاکین په نامه ده چې وزې ته ورته شکل لري. دا حیوان غټه غاړه، کږه پوزه او 4 لنډې پښې لري. په 4000 متر لوړوالي کې ژوند کوي او تر 400 کیلوګرامه پورې وزن لري. په بوتان کې معماري ډیره ځانګړې ده چې خورا په منظم او ښایسته شکل کورونه جوړیږي. د بوتان ملي سپورت غیشي یا تیراندازي ده. تیراندازي په ټول هیواد کې رواج ده. سره له دې چې ډیری سړي په دې لوبه کې برخه اخلي، خو ښځې هم هڅه کوي چې په دې لوبه کې برخه واخلي. دوی د خوړو برابرولو، نڅا کولو او سندرو ویلو په برخه کې مهم رول لري ترڅو نارینه وهڅوي او د غیش لوبې ښې ترسره شي. بوتان په 1999 کال کې په پلاستیکي خلطو او پلاستیکي کڅوړو باندې په ټول هیواد کې بندیز لګولی. د بوتاني وګړو لپاره ملي کالي اغوستل جبري دي. یو له دغو شیانو څخه چې بوتان د نورو پرمختللو هیوادونو څخه بیلوي د دوی د کالیو ډول دی چې په دې کې د سړیو او ښځو کالي توپیر لري. د بوتان د کلتور د ساتنې لپاره ټولو وګړو ته لازمي بلل شوی چې خپل دودیز کالي واغوندي. په بوتان کې د خوراک ردول ادب ګڼل کیږي. د بوتاني اخلاقو له مخې کله چې تاسو ته خوراک وړاندې کیږي باید لومړی رد کړئ. دود دا دی چې د میشو کلمات ووایاست او خپله خوله په لاسونو سره بنده کړئ، خو وروسته له 2 یا 3 ځلو وړاندیزونو تاسو کولی شئ ویې منئ او ویې خورئ. دوستانو، آیا تاسو حاضر یئ چې $100 فیس ورکړئ او بوتان ته سفر وکړئ؟